د پاکستان سپر لیگ PSL 2023 د لوبغاړو د ډرافټینګ مکمل کېدو نه بعد کویټا ګلیډیټرز هم خپل فائنل اینڈ فول سکواډ اعلان کړی دی. نو راځئ چې وګورو چې دا ځل د کویټا ګلیډیټرز په ټیم کې کوم لوبغاړي اغستې شوي دي. د ټولو نه مخکې دا ویډیو د نورو دوستانو سره شیر کړئ. په PSL 2023 کې تاسو کوم یو ټیم سپورټ کوئ د خپل فیورټ ټیم نوم په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ کې په اول نمبر باندې شامل وي وکټ کیپر بیټسمن سرفراز احمد. په دویم نمبر باندې شامل دی رائټ هینډډ بیټسمن عمر اکمل. په دریم نمبر باندې د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ کې شامل وي رائټ هینډډ بیټسمن عبدالواحد بنگلزئی. په څلورم نمبر باندې رائټ هینډډ بیټسمن احسان علي. په پنځم نمبر باندې د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ کې شامل دی رائټ هینډډ بیټسمن عمر بن یوسف. په شپږم نمبر باندې د کوټي په سکواډ کې شامل وي د انګلند سره تعلق لرونکي اوپننګ بیټسمن جیسن رای. په اووم نمبر باندې په سکواډ کې شامل وي رائټ هینډډ بیټسمن ویل سمید. په اتم نمبر باندې په سکواډ کې شامل وي د نیوزیلند سره تعلق لرونکي مارټل ګپټل. د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ کې په نهم نمبر باندې موجود دی آل راونډر محمد نواز. په لسم نمبر باندې د کویټا په سکواډ کې شامل دی رائټ هینډډ بیټسمن افتخار احمد. په یولسم نمبر باندې د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ کې شامل دی د سریلانکا سره تعلق لرونکي د دنیا یو بهترین سپینر آل راونډر ویندو حسرنګا. په 12 نمبر باندې په سکواډ کې موجود دی فاسټ بولر امید آصف. په 14 نمبر باندې په سکواډ کې موجود دی فاسټ بولر اوډین سمith. 14 نمبر باندې د کویټا په سکواډ کې شامل دی فاسټ بولر محمد زاهد. په 15 نمبر باندې د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ کې شامل وي د افغانستان سره تعلق لرونکي فاسټ بولر نوین الحق. په 14 نمبر باندې د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ کې شامل وي فاسټ بولر نسیم شاه. په 18 نمبر باندې د کویټا په سکواډ کې شامل وي فاسټ بولر محمد حسنین. او په 13 نمبر باندې په سکواډ کې شامل وي ایمل خان. دا ویډیو خاص کر د کویټا ګلیډیټرز د مینوالو لپاره نو دا ویډیو د نورو خلکو سره ضروری شیر کړئ. د نورو کرکټ اپډیټسو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. ډیره مننه.